د پارلمان تر ټولو ښایسته وکیله مریم سما څوک ده؟ ولې د ډیرو ژبو پر سر ده؟ سلام، وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې موږ سره نوي یاست نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. مریم سما د ولسي جرګې د اوسنۍ تر ټولو ځوانه وکیله ګڼل کیږي. د هغې عمر دقیق نه دی معلوم، خو موکلین یې او رسنۍ وخت په وخت هغه د ولسي جرګې تر ټولو ځوانه غړې ګڼي. دغه مشهوره رسنیزه څیره د کابل ولایت د پارلماني ټاکنو په ننریزو پایلو کې له دغه ولایت څخه ولسي جرګې ته بریالۍ شوې ده. مریم سما د هرات ولایت اصلي اوسیدونکې ده چې هلته له زوکړې وروسته یې د ژوند لویه برخه په ایران کې تیره شوې ده. د مریم په وینا په ماشومتوب کې ایران ته کډواله شوې وه، پلار یې مړ او دوی له فقر او سختۍ څخه ډک د کډوالۍ ژوند هلته تیر کړی. نوموړې د خپلو زده کړو په ډیر کلونه په ایران کې تیر کړي، خو د 12م ټولګي د فراغت سند یې د هرات ولایت له یوې لیسې اخیستی ده. مریم سما وایي په اداره او مدیریت کې د لیسانس سند اخیستی او په نږدې وخت کې به د سیاسي علومو له پوهنځي هم فارغه شي. د هغې په وینا په هرات کې د ښوونځي د وروستیو کلونو د زده کړو پر وخت یې د لیسې له فرهنګي کمیټې او یوې بلې فرهنګي ټولنې سره همکاري لرله. وایي له کوچنیوالي فرهنګي کارونه خوښېدل. د لیسې د زده کړو پر وخت یې د غونډو ویاندویي کول او هم یې چاپي رسنیو ته خپل شعرونه او لیکنې خپرېدل ورکول. مریم سما وایي فرهنګي او رسنیز ډګر ته راتګ یې نه ډیر تصادف او نه هم ډیر شوق و. د دې په خبره شوق او زمینه سازي دواړه ورسره په فرهنګي او رسنیز ډګر کې د فعالیت زمینه مساعده کړې ده. پر مریم سما د هغې د مخالفینو یو لوی نقد دا دی چې په ایراني لهجه غږیږي. مریم سما د دوی دا نقد مني، خو شوقه داسې نه غږیږي بلکې په ایران کې ژوند کولو یې لهجه اغیزمنه کړې ده. هغه د دې ترڅنګ چې وایي په دې لهجه خبرې له شوقه نه کوي، وایي فکر کوي چې د لهجې مسله دومره مهمه هم نه ده لکه مخالفین یې چې نقد ورباندې کوي. مریم سما له ډیرو کلونو راهیسې رسنیز فعالیتونه لرل، خو ډیر شهرت یې په تلویزیونیز خبري شبکه کې د ویاندویۍ پر مهال ترلاسه کړ. مریم وایي له ټلویزیوني فعالیت څخه زیات وخت له چاپي رسنیو سره په کار کولو کې تیر شوی. هغه د دې ترڅنګ ټولنیزه او مدني فعاله هم وه. مریم وایي کورنۍ یې دومره شتمنه نه وه بلکې غریبه هم وه. د هغې په وینا دې هم کار کړی، هم یې درس ویلی او همدومره پیسې یې ګټلې چې ژوند یې پرې شوی. د فعالیتونو په اړه یې وایي چې کورنۍ او دوستانو هڅول او ملاتړ یې ورڅخه کړی. د مریم پلار وفات شوی، د کورنۍ ځینې غړي په هندوستان کې ژوند کوي. هغه وایي واده یې نه ده کړی او تر اوسه مجرده ده. مریم سما په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې وکالت یې د خلکو او خاصتاً د ځوان نسل په ملاتړ ترلاسه کړی. د هغې په خبره د کمپاین پر وخت یې نه چاته پیسې او نه هم ډوډۍ ورکړې. د مریم پلویان هغه د ځوان نسل یو مخکښه استازي او باجرته نجلۍ ګڼي، خو منتقدین یې څه ښکاره او څه پټ هغه د ارګ د ځینو کړیو په ملاتړ وکیله شوې ګڼي. د ولسمشر مخکینی سلاکار حبیب الله احمدزي چې هغه هم له کابل ولسي جرګې ته نوماند و او په وروستیو پایلو کې د لومړنیو برعکس ناکام اعلان شو، په خپله نندریزه مرکه کې په کنایو ډول مریم سما باندې نیوکې لرلې. احمدزي د ارګ ځینې کړۍ د کابل او ټول هیواد د پارلماني ټاکنو په پایلو کې په لاسوهنې تورنه وویل دا څنګه کیدای شي چې یوه نجلۍ له هراته کابل ته راشي او د زرګونو رایو په اخیستو سره کامیابه شي. خو ارګ دا تور رد کړی او احمدزي د دغو ادعاو د سپیناوي لپاره لوی څارنوالي ته معرفي کړی ده. مننه ملګرو.